خبر د خو سوداګرۍ خونه شپږو میاشتو کې مو 18 کلونو هم عواید راټول کړي دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ویډیو کې لیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مو هر کلی کوم. د خو سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې تیرو 18 کلونو هم عواید راټول کړي او دولت خزانه ته مسپارلي دي. د خو سوداګرۍ خونه مشر نواب امیرزی پر رسنیو ته ویلي دغه عواید هغو سوداګرو مونږ له درکه راټول شوی چې د غلام خان بندر له لارې خیبر پښتونخوا پاکستان ته صادرېده. نو موري په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې صادرات له درکه شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ دولت خزانه ته جمع کړي دي. د ادارې په تیرو شپږ 18 کلونو کې عواید سره برابر دي. امیرزی ویلي که څه هم په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی نه دی راغلی خو په ګمرکي سیستم کې شفافیت رامنځته شوی دی. د عوایدو لوړېدو سبب شوی دی. د ویلي په اوسنۍ شرایطو کې بل هر وخت پرتله صادراتو ښه زمینه برابر شوې ده خو په وینا کې د هیواد بانک سیستم په خوا په سیر په نړیوال معیارونو برابر شي نو سوداګري به وغړیږي. ملګرو دا زموږ سمچوسي ویډیو کستا سوي ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا خپل ویډیوګان لپاره لمونږ سره پات شئ. تر بیا خیر چاره.